د طرزالعمل تر نهایي کېدو وروسته ګډې کمیټې د اجنډا په جوړولو کار پیل کړ. په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د طرزالعمل په اړه تر توافق وروسته یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې ترڅو د مذاکراتو د اجنډا لپاره موضوعات وټاکي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټویټر لیکلي چې د اجنډا د ټاکلو لپاره ګډه کاري کمیټه نن د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له ناستې وروسته جوړه شوې. نوموړي د دې ترڅنګ د مذاکراتو له اوسني حالت خوښي څرګنده کړي او په خبره یې د دواړو مذاکره کوونکو هیئتونو اوسني مذاکرات دا ښیي چې د افغانانو ترمنځ تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره اراده شته او په دې اړه دواړه خواوې ژمنې دي چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې لپاره خپلو رښتینو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دواړو ټیمونو ګډې ناستې ته د طالبانو مذاکراتي ټیم مشر شیخ عبدالحکیم ویلي چې مذاکراتي ټیمونه د ولس په استازیتوب راغلي، نو ځکه باید هڅه دا وي چې د ولس د هیلو تمثیل وشي او د هیواد د خپلواکۍ، امنیت او هلته د یوه سوچه اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کار وشي. نوموړي د دې ترڅنګ مذاکراتي بهیر ته د ټیمونو په ژمنتیا او په منظم ډول د کارونو په مخ وړلو هیله کړې. د ناستو د طرزالعمل نهایي کېدل چې نږدې 2 میاشتې وخت یې په بر کې ونیو، د بېلابېلو لورو له هرکلي سره مخ شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خضرزاد پر ټویټر لیکلي چې د طرزالعمل نهایي کېدل او د اجنډا په اړه بحث ته ننوتل یو مهم ګام دی او اوس باید د اوربند او نورو مهمو سیاسي مسایلو په اړه بحثونه پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لینز چې دا مهال په دوحه کې د مذاکراتو له پرمختګ هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا پرمختګ د افغانانو د هیلې سولې په تامین کې مرسته وکړي. د کابل حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په بین الافغاني مذاکراتو کې له شوي پرمختګ د هرکلي ترڅنګ له خپل مذاکراتي ټیم او تسهیل کوونکو لورو مننه کړې.